خاموش صاحب راځو د ملکي سیاسي حالات نه بین الاقوامي حالات نه خاموش صاحب ولې داسې ده چې سوشلیزم یو داسې ښکلې نظریه ده چې هغه دا وایي چې هر غریب تر حق ملو شي خو په دنیا کې سوشلیزم هغه انقلاب نه راځي یا هغه دایې طرف ته خلک نه راځي د قوم رجحان ورته نه راځي د دې وجه څه ده؟ ټول نو به غټه وجه خدا ده چې دا سوشلیزم موږ په کومو ملکونو کې ولیده نو د دې بانی چې کوم دی د دې نظریې د دې سوچ دا کارل مارکس ویلي چې هر هغه بدلون هر هغه انقلاب او هر هغه سوشلیزم چې هغه په یورپ کې راشي د یورپ نه شروعات وشي نو به کامیابي وجه د هغې غټه دا وه چې که موږ د روس 1917 ته وګورو نو 1917 چې کوم دی دا یو حادثاتي لکه هټلر ویل چې به که ځمکه په کار نو د روس طرف ته سوچ وکئ ورځئ پې یا سامراجي کوم لومبی دویم جنګونه چې کوم شوي دي په منډایي باندې قبضې په ملکونو په وسایلو باندې د قبضو دغه جنگ چې کله روسانو فوجیانو کړی دی او دا اوس تاسو کوم ملکونه نه چې ته دا تی بیل شو هغه تی بیل شو دا تی بیل شو دا تی بیل شو دا په هغه جنگ کې دوی ته میلاو شوي د لاندې نه چې کوم دی کوم تیاری په کار ورته نه شوی بلکې دغه انقلاب هم د جنگ په عمل کې راغلی که موږ په افغانستان کې وګورو هم د جنگ په عمل کې دا شیزونه راغلي دي بیا د ټولې نړۍ سامراج چې کوم دی هغه ډېر زورور ډېر تکړه د ټولې دنیا په وسایلو باندې د هغه قبضه په ټولې دنیا کې په یو ملک یا دوه ملکو کې بدلون راوستل د هغه ځان ته د خطرې او ګنټې چې کوم دی نو دا ومنله د ټولو نه مړومبی هغې کوم کار چې وکړو هغه دی وکړو چې د مذهب تورې راواخیستله په چرچ کې پادري ته ورکړله په مندر کې هندو دغه ته ورکړله پنډت ته ورکړله او زما مسلکي ملا ته هم ورکړله چې څوک د غربت خلاف خبره کوي یعنی که څوک چاته یو نوړی روټۍ ورکوي خو سخي ورته وایه خو که څوک وایي چې دا لوږه دته د چا نه لګېدلې ده دا د دې نظام نه لګېدلې ده نو کمونیسټ ورته وایي کافر ورته وایي چې ګوره د خلاص نه شي بیا هماغه یوه روټۍ ده چې یو د مارکسیزم د سوچ لاندې ورته ورکول کېږي نو سخیم دی خو که دغه نظام په ضد باندې ورکول کېږي ورته نو هغه بیا دغه شی دی بیا هغوی ځان لپاره ملک کې په میډیا کې په حکمرانانو کې بلکې ایون تر دې پورې چې زما کوم لوی افسر سازیږي هغه ټرین کېږي هلته کې دا سی سی ایس او دا کسی میسی چې کوي که نه دا هلته کې ټریننګ کېږي د هغې ذهنونه هغې سازوي چې که ستا روري ستا پلاري ستا د کلي ستا هر څوک ته د هغې نه افضل ته معتبر ته به د هغې سره په دفتر کې دغه رویه کې بار به ورسره دا رویه کې او دغه یو مثال در کوم درته ستا به ښه دوست دي ملګریه کلاس پیلو به دي خو که هغه په دغه عهده باندې په دفتر کې ناست او ته ورشي که نه نو چا به بوتل یې هلته کړي خو هغه به هغه دغه تا ته نه درکوي بار ورسره تا سره بار څنګه ګپ لګي خو نو دا ښودنه ورته د تعلیم ورته هلته ورکول کېږي د دنیا په ټولو وسایلو باندې د قبضې د خاطره حکمرانان چې کوم دی نو دا بلاول داسې سازېده لکه ستا بري صغیر ته چې د راغلي او د بړیاتوب یا په یو شکل بل شکل اوس هغه شکلونه بدل دي یا به هغوی حمله وکړه قبضه به یې وکړه خپل حکمران به یې کېنو اوس د دغه حکمرانو په شا باندې ملټي نیشنلز کمپنیانې دي هغوی لګیا دي هغوی په دغه حکمرانانو باندې خپل کارونه کوي هغوی ته د یو څو ورځو وزارت ورکوي ورته وزیر اعظمي ورکوي باقي د هغوی د خپل مال د خرڅولو دپاره د منډایي باندې هغوی خپل مال چې کوم دی د خرڅولو د استعمال دپاره هغوی په دې دنیا باندې لګیا دي حکمرانۍ کوي ما او تا غونده کې خلک که چېرته کې د یو سوچ او د نظریې نه متاثره هم شو نو زما استاد د دغه سوچ چې بل ته ور وړاندې نه کړو د خپل کور د کوڅې نه یې راته خنډان شروع کړي دي مدرسې راته سازي کړي دي په هغې کې دغه وایي چې بهجانه دا ته غریب یې دا د خدای تقسیم دی دې کې به ته ګورې که بل خبره چا وکړه به د کفر خبره وي دا ستا بچی چې لا علاجه مړ شو دا خدای ته منظوره وه دې کې ګورې که بل چا څه خبره وکړه هغه به د دین هم دشمن دی او د قرآن هم دشمن دی بل طرف ته ورته زه څنګه ساتلی یم چې په جوماتونو کې به ما ته یو خطبه ویله کېدله هغه دا چې سبق د مدرسې وي او د پاره د پیسې وي زه د علم نه بند کړم زه د خپل مذهب نه ناخبره کړم زه چې ته علم ونه کړي نو ته به د مذهب نه څه خبر شي ته د ځان نه څه خبر شي ته به د دنیا نه څه خبر شي نو دا 1500 کاله
نظام د سرمایه‌دارۍ دا هغې چلول غوښتل چې ځای په ځای په هغې کې لیک تې شروع شو د دغه نظام د مضبوطولو د خاطر د بل کورونو ته کاڼې لکه روس لکه چاینا ډور ملکونو کې چې کوم کې بدلونونه راغله خو دا بدلونونه چې کوم دی دا عارضي دي خو د دې مطلب هرګز دا نه دی چې ګینې دا فیل دي فیلیر نه دي د دې بدلونونو مطلب دا دی چې د پیاده نه سیکل والا د سیکل نه موټر سیکل والا د موټر سیکل نه موټر والا د جاز والا دا ایجادات دي چې کېږي په مذهب زمان دغه شانتي اوس فرض کې یو جاز کلیش شو نو د هرګز مطلب دا نه دی چې هوایي سفر دا ناکام شو بلکې دغه جاز ډرایور دغه جاز میکینک چې کم پکې کار کوي کم په ایرپورټ کې کنټرول کوي ابای خو جاز خو چې کم دی نو دا خو ساینس ایجاد دی دا کامیاب دی دغه شان مارکسیزم یا چې څه ته سوشلیزم وایي هغې صرف کار دا دی چې په ټوله دنیا کې دی لکه نن یو مثال دی در کوم درته زه چې استاد سره خبرې کوم دی وخت کې د دنیا آبادي 8 اربه تقریبا یا پې وروختې ده یاده خوراک موږ سره په دنیا کې دی وخت کې د 10 اربه خلکو پروت دی د 10 اربو خلکو خوراک موږ سره پروت دی پیدا کوونکي کم خلک دی زه ته بل چې په پټو کې مهنت کوي خواري کوي دی پیدا کوي د لوږې څوک مري هماغه خلک مري چې کمې پیدا کوي اوس دا تقسیم که ته خبره موږ کوو سوشلیزم وایي چې بھیجانه چې کم پیداوار څوک کوي خالق دی هغه لاول دی دغه خېټه پې مړی سوشلیزم وایي چې کم ریاست کې ته اوسېږي هغه ریاست باندې ستا 15 بنیادي حقونه دي چې د دې نه دا زما ریاست هم ته انکار نشي کولی تاله چې شناختي کارت درکوي د دې ریاست باندې ستا 15 حقونه دي نمبر 1 تاله چت درکي تاله صحت درکي تاله تعلیم درکي تاله روزګار درکي تاله تحفظ درکي د بده برغه ملګریا دغه 15 بنیادي حقونه زما په آیین کې لیکل شوي دي خو دغه باندې څه جنگ د حکمرانانو یا د لاندې نو خلکو نشته دی اوس جنگ دلته کې د دوه سوچونه دی سوشلیزم سوچ کوونکی چې کوم دی هغه مهنت خرڅوي او انټي سوشلیزم سوچ کوونکی چې کوم دی هغه څوک دی چې نه مهنت کوي نه خوله به یې نه د اوړي نه خبر دی نه د ژمي نه خبر دی نه کپړې خیرنېږي نه پې خوله راځي نه د موسمیاتو د حالاتو مقابله کولی شي دغه د مهنت خرڅونکو یا دی یا دلالان دي اوس د سوشلیزم خلاف دا دومره پراپیګنډا چې د مذهب په توره باندې د ملک په توره باندې په یو سبب بل باندې خو سوال دا دی چې سوشلیزم یو کویک سروس د جاز په شکل کې د دنیا کې موجود دی چې وایي د کراچۍ نه د پیښور پورې 1.5 غنټه کې رسېږي دا 1.5 غنټه فاصله ته نشي کمولی که ته په جاز 100 ټکونه مو کې که نه خو دا 1.5 غنټه فاصله چې څوک وایي چې زه ضرور رسېږم دا 1.5 غنټه فاصله شی به خامخا استعمالوي هغه دغه شان نور نظامونه چې کوم دي هغه هم خلکو وکتل ټول وکتل نو کو نن نه ده سبا ده او په دې دنیا کې لوږی تندې بېروزګاري لاعلاجي نو ماږ ته دې وښیي چې یو کم نظام داسې دی چې دا ټولې مسلې حل کولی شي صرف د سوشلیزم نه د سوشلیزم دا بنیادي ضرورت دی دا یو معاشي ساینس دی په دې باندې ډېرې خوارۍ ورکړی شوي دي دا فیل نه دی نه دی ته څوک فیل ویل کېږي بلکې دا د تجربو نه تېرېږي خامخا به دا راځي دا کامیاب نه دی کامیابېږي به خاموش صاحب ملټي نیشنل کمپنۍ تاسو هم بار بار ذکر وکړو چې ملټي نیشنل کمپنۍ نی دا دونه پروډکټس چې دي او دا ترقي چې کم ده نو دا به څنګه کېږي او د ملټي نیشنل توړ څه به وي ټول لومړی خبره خو دا ده چې ملټي نیشنل کمپنۍ آیا دا د انساني پلاح بهبود کارونه کوي آیا دا واقعي د ترقۍ کارونه کوي آیا دا واقعي د خلکو د لوږې د تندې د روزګار د صحت دا کارونه کوي دا یو ډېر اهم سوال دی او دې باندې پوه کېدل ډېر زیات ضروري دي زه یو مثال تاسو ته درکوم چې ملټي نیشنلز کمپنۍ چې کوم دی نو دا نن په دې دنیا کې چې کومې دي نو ټولې شعبې تقریبا چې دوی قبضه کړي که د صحت ده که د روزګار ده که د اګریکلچر دی که د هر څه شیزونه دي دوی انسان ته دوکه ورکوي او دوکه ورته په دې شکل کې ورکوي چې دوی د ترقۍ په نوم باندې د تباهۍ دپاره هلې ځلې کوي لکه یو مثال زه در کوم درته موږ ته دا ویل کېږي چې نن سبا په ټوله کورونو کې د هر چا سره موبایل په لاس کې دی دا موبایل زما او ستا کلي کې یا زما او ستا ملک کې نه ساتېږي بلکې دا د ملټي نیشنلز کمپنیو یو پروډکشن دی
دا موبایل ما سره لومبی څه چل کوي د کم قوم تباهي د کم ولس د کمې خاورې د دنیا تباهي په دې کې ده چې ته لومبی د هغې په کلچر باندې حمله وکړه حمله پې وکړه دې شي زما کلچر تباه لګی دی او تر دې حده پورې تباه کړ چې په یو کور کې څوک بچی بیماری هسپتال ته نشي بوتللی ایکس رے ولا نشي کولی خو هغه کور کې به موبایل که 15 کسانی 15 موبایل به ورسره دغه ته ترقي وایي دوی هغه کور کې که دی بچي له ټاپیانې نشي اخیستلی خو دا بس کاټ خامخا استعمالوي یو کور کې که لوږه ډېره وي که ښه وي که بدي د ترقۍ او دغه د کمپټیشن داسې ساز کړی دی چې هر څوک به ځان له ویهیکل چې کوم دی نو دا اخلي دا ضرورت دی وایي که نه خامخا به دغه ویهیکل په هغې کې چې کوم پرزجات دي په هغې کې چې کوم ارس دي دې ټولو باندې ملټي نیشنلز کمپنو چې کوم دی نو د ترقۍ په نوم باندې قبضې راوستې دي آیا د موبایل د راتګ سره کور کې چې کوم بیماری دي د کور چې کوم معاشي حالات دي دا ښه شوي دي که بد شوي دي که نور هم پسې بدتر شوي دي بلکې زما چې کوم کلچر دی د حجرې خاص کر پښتنو باندې چې کوم بد اثر دی زما حجره ختمه شوله لا ولې راته ټي وي ریډیو راوښکو بیا راته ټي وي راوښکو بیا راته چې کوم دی نو نور څیزونه راوښکله اوس یې زما په کور کې هم په کورونه ساز کړله تاسو یقین وکئ که یو 2 کمرې یو کور وي که نه نو څوک چاته نه وردي چې بچی دی خوا راشه د موبایل په استعمال باندې د مړي د جمدي یا ناستې هغه د یو بل د خو د بدن د خبرېدو هغه ناستې هغه هر څه ختم شو او چې کله دغه هر څه ختم شو نو سکون لاړلی یعنی انسان دی دنیا کې وایي چې زما د بچی ښه تعلیم دی پې وکړمه لوی کور کې دی وله واده وکړمه بچی دی راوړي تعلیم یافته دي شي افسر دي شي جاګیر دی پیدا کی محل دی پیدا کی دا ټول ارس د دې دپاره چې زه کوم ځای کې ژوند تېرومه کومه معاشره کې کومه علاقه کې چې زه د نورو نه لږ اوچت یم د دې دپاره دا ارس هغه کوي که نه اوس دې څیزونو چې کوم دی نو هغه دغه مقام خو هغه له ورنه که بلکې دغه مقام یې ترې واخیسته او هغه یې په دې طریقه باندې واخیسته چې که موږ نن سبا وګورو موږ ویل څوک د لوږې مړ دی دا یوه عامه خبره ده نو خو دې ته هغه نه ګوري چې رزق په کومه طریقه باندې تا پیدا کړه زه سهار نه د ماښامه پورې محنت څونه کومه معاوضه راته څونه میلاویږي او سایډ بزنس یې ورسره کومه یا د رشوت په شکل کې یا د بل څه شکل کې یا بل څه کې یعنې انفیر مین چې څه کومه پیسه ده هغه زه څونه ځان ته راوړم اوس دې هر څه باندې زما صرف مقصد دا دی چې ما ته دې پکې سکون یو زه دې ټولو خلکو نه لګوړی ما دې شیز خو سکون چاته ورنه کړ خودکشۍ د وړاندې نه اوس زیاتې دي بیماری د وړاندې نه اوس زیاتې دي د هغې یوه غټه وجه دا ده چې زه فلپاین ته تللی وم نو فلپاین کې موږ 4 ورځې دغه ځای کمنس پارټۍ کوم سیکرټري جنرال و موږ د 4 ملکونو یو وفد ساز کو او هغې موږ هغه علاقو ته ولیږو کوم ځای کې چې اګریکلچر کېده فلپاین کې ځنګلونه ډېر زیات دي او یا باران دی او یا سیلۍ ده بس نور دا 2 موسمونه پکې نشته د یمن علاقې هلته چې موږ لاړو نو موږ ته ویل چې دا کسان به تاسو ته اوس په اګریکلچر باندې بریفینګ درکوي ملګري تاسو یقین وکئ یو سړي و بخر کو ساده باده او هغه ته آواز وکړو راغلی هغه موږ ته بریفینګ شروع کړو زه حیران شوم هغه نه موږ تپوس وکړو چې تاسو ویل چې ما اګریکلچر کې پی ایچ ډي کړې ده ما اګریکلچر کې پی ایچ ډي کړې ده هغې نه موږ نو بیا تپوس دا کوو چې دا پټي تاسو سره کوم دي دا د ریاست دي د خانانو دي ویل چې نه دا نه د ریاست دي نه د خانانو دي دا د دې ریاست نه ملټي نیشنلز کمپنو اخیستې دي دا دي ملټي نیشنلز کمپنو اخیستې دي نو موږ ویل چې تاسو د دې خلاف څنګه جنګ کوئ ویل چې دا ډېر اهم سوال دی د دې جواب درکوو درته هغه ویل چې دا ملټي نیشنلز کمپنۍ دا تقسیم دي په ټوله دنیا کې څوک یو روزګار کې څوک بل کې څوک بل کې د اګریکلچر روزګار چې چاته میلاو دی د ټولو نه خطرناکه ملټي نیشنلز کمپنۍ دا ده دا وایي یو کم سپری د فصلونو د تحفظ دپاره چې چینجي یو څه بل څه دي دې دپاره چې کومه سپری دا دوایانې تیاروي نو په دې فصل باندې وایي نیچر 2 قسمه چینجی په دې کې یو ته دوست وایي بل ته دشمن وایي دوست چینجی چې کوم دی دا دشمن چینجی خوري چې کوم چې دا فصل خرابوي د دې ملټي نیشنلز کمپنۍ دغه سپری چې کوم وشي نو دا دوست چینجی مړ کړي دشمن چینجي ته چې کوم دی نو فصل دغه شانتې پاتې شي نمبر 1 نمبر 2 دا ملټي نیشنلز کمپنۍ چې کله دا سپری وکړي په فصلونو باندې په دغه باندې په ویجیټیبل سیزونو باندې
نو 3 میاشتو پورې دغه زهر په دغه سیزونو کې که په غنمو وشوه که په جوارو وشوه که په ګني باندې وشوه که په الو کچالو په دې باندې وشوه تر د 3 میاشتو پورې دغه زهر په دې کې دوی دې ملټي نیشنلز کمپنۍ ته دا پته لګي چې 3 میاشتې پس دا څوک خوري نو دې نه به کوم قسمه بیماري پیدا کېږي انسان کې نو دوی بله کمپنۍ چې کوم دی د دوایانو دپاره سازه کړي د دوی ساینسدانان د دوی خو بیا ټولې دنیا کاروبار دی دی ورته سازه کړي بیا د هغوی دپاره دوایانې هغوی سازوي هغوی یو دا خبره ماته وکړله چې 1970 پورې 250 پلس دغه شانتي شوګر چې کوم دی دا نارمل و 250 پورې شوګر به نارمل حساب کېده دلته کې دا ملټي نیشنل کمپنیانې چې دوایانې سازولې دوی ویل چې بھائی زموږ دا پروډکشن دا خرڅ نه کېږي نو دوی ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې کوم دی هغوی ته لاړل هغوی سره خپله چوکه پوکه وکړله او 150 ته راوسته بیا 140 ته راوسته نو چې اوس 250 نه لاندې دا کم راغلی نو یو په زره باندې د هغوی ملټي نیشنل کمپنو سیزونه چې کوم دی نو دا خرڅېده شروع شو نو هغوی لکه یو ډېر ښایسته بریفینګ موږ ته راکړه بیا هغوی دا خبره وکړله چې موږ دلته کې اوس موږ یې فصلونو له بوتللو فارمینګ سیسټم و د هغوی چې دا فصل دې له موږ نه خاوره ورکړې ده نه پې سپری کړې ده او د دې فصل چې کوم دی نو دا فصل دی تاسو وګورئ نه دا هایبریډ تخم دی د موږ نه لومبی وایي ظلم چې دا ملټي نیشنل کمپنۍ در سره کوي چې زه په ټوله دنیا کې قات راولم نو دوی دپاره هېڅ مشکل نه ده تا د هایبریډ درکړی دی هغه د کال نه بل کال ته نه پاتې کېږي تخم به در باندې بند کړي خپل بس نور در سره هېڅ هم نه کوي قات راغلی خبره خلاصه ده بیا به هغوی خپل څه شی ته کوي نو یو خو موږ خپل تخم وایي دا نه ضایع کوو او دویمه دا ده چې دا کم فصلونه موږ کرو نو دې کې دا قسمه دوایانې دا موږ سپری نه کوو نو هغه ماته وویل چې ته دلته کې دونه آبادي ده ته وګوره دلته یو بیمار ماته وښیه دلته یو بیمار نشته دی نو دغه ملټي نیشنلز کمپنۍ چې موږ ورته د ترقۍ په شکل ګورو دا ترقي راکوي دا چل کوي هغه چل کوي دا ملکونه چې کوم دی نو دا B52 جهاز هم سازوي دا ملټي نیشنلز کمپنۍ دا 500 پونډ وزني بم هم سازوي دا ایټم بم هم سازوي لکه موږ هم فخر پې کوو پاکستان ایټمي ملک دی که نه اوس دا سیزونه د هغوی پروډکشن د دې دپاره منډایي پکار ده د بم B52 بم با جهاز د 500 پونډ وزني بم دپاره پروډکشن منډایي څه شی ده چې په نړۍ کې دی بدامني جنگ دی د هغه جنگ دپاره بیا کوم هغوی دپاره سټریټجي پکار ده هغه هغوی بیا مذهبي جنګونه ساز کی معاشي جنګونه ساز کی نو دغه شانتي دا ملټي نیشنل کمپنۍ چې کوم دی دا اصل کې د انسانیت دوست نه دي دا انسانیت دشمنه دي دا د انسانیت په وسایلو باندې د انسانیت په ایون په هر څه باندې دوی قبضه اچوي نو دا ملټي نیشنلز کمپنیانې دا چې تر څو پورې وي وجود لري دا د افرادو دي دا د ریاستونو نه دي دا د افرادو دي یو مثال ملګري زه درته در کومه ما د عراق یو سفیر داودي او هغه ماته لکه 2-3 پیر عراق ته تګ دعوت هم راکړی د صدام په دور کې خو چونکې هغوی باندې جنګ و موږ سره کرایه نه وه نو هغوی ماته یو پیره خبره کوله ویل ما ورته چې ستاسو د کویت سره د ایران سره دا جنګونه ویل دا جنګونه د سره موږ کول نه دا موږ باندې مسلط کړلی دا په زور باندې را باندې وکړلی شو مال څنګه ویل لکه دا داسې یونیکال د تیلو کمپنۍ ده د امریکایانو امریکا چې کوم دی نو دا په کال کې 25% تیل دا د ټولې دنیا استعمالوي 25% 5% د سره پروډکشن دی خرچ زیاتېږي آدمدن چې کوم دی نو هغه ورسره شته نه د سره ورسره هغې دغه ملټي نیشنلز کمپنۍ چې کوم دی د یونیکال د ده په خلیج کې په عراق کې په کویت کې په ایران کې سنګل پیسو هم انویسټمنټ نو په کویانو کې د فرانسو د جرمنیانو د نورو د دوی نو دغه ملټي نیشنلز کمپنیانو دا غوښتل چې بھئی دا یونیکال کمپنۍ چې کوم ده دلته کې ورننه ستنه ده د هغې دپاره کویت او عراق جنګ کویت او دغه جنګ او هغې د بانې کې مې وکړې تا سره وسله ده او زه درځم او تا باندې حمله کوم او ته به وسله ما پسې راواندلې نو دا د دې ملټي نیشنلز کمپنو چې کوم دی دا کارکردګي ده او دا انسان دشمنه دي انسان دوسته نه دي د ترقۍ په نوم باندې د ترقۍ ازلي دشمنان دي دا نو خاموش صاحب اوس ایلن ماسک هم ته وایي چې دا به په مریخ کې کور جوړوو دا به سپوږمۍ کې به ځئ نو تاسو ولې دې مخالف یې تاسو نه غواړئ چې د سپوږمۍ ته وخیږو څوک نه غواړي چې وخیږي خو لومبی سوال دا دی چې هغه
زه خو وایم چې دا دلته دې موږ ته پرېږدي دا سیاره دوی دې بره لاړ شي خیر دی که نه باندې بره څه کوي هغه دې کوي که نه موږ دلته کې نه برداشت کوي نو هلته کې هم څه برداشت کوي دغه یو بیل کاروبار دی او خو دا کاروبار باندې د ساینس چې کومه قبضه کړې دا زما د لا علمۍ په وجه باندې ما ته ما هغه زړه خبره ده چې سبق د مدرسې وي زه یې دې خوا وساتلم او یورپ پې عمل وکړو که نه هغه پې مزې کوي نو که وخت سره سره تعلیم رالو او انشاءالله اوس ضرورت دی دا نو دا څیزونه چې دا موږ اوس کوو دا به دا زموږ راتلونکی نسل لکه زه او ته چې څنګه وایو چې د انګرېز څنګه شو څنګه زیاتی به یې کوو موږ خو لیدلی نه دی که نه دا شان زما بچی د خان خبره که زه وکړم یار دا څنګه ظلمې کوو دا چلې کوو هغه چلې کوو راتلونکی وخت به انشاءالله همدا خبره کوي چې دا ملټي نیشنلز کمپنۍ او دا ترقي او دا دوی دا دوکه څنګه خلکو له ورکوله وخت ډېر زر را روان دی د وخت ضرورت دی اوس ځکه چې د ساینس چې کوم دی نو دا ولاړ نه دی او نه دا د څوک په جبر کې ساتلی کولی شي هغه جدلیاتي ماده دغه جدوجهد دی دا مخ په وړاندې باندې روان دی انشاءالله دا ګټه به په آخره کې زموږ کېږي. خاموش صاحب د منطقي سیاست ته راځو تاسو په دې خطه کې د امریکې او د چاینا جنگ وینئ که نه وینئ؟ جنگ جی د چاینا او د امریکې نه بلکې جنگ د منډایي جنگ دی که هغې کې چین دی که هغې کې روس دی که هغې کې بل دی که هغې کې بل دی دا د منډایي جنگ دی دا په وسایلو باندې د قبضه کولو جنگ دی او امریکا چې کوم دی زما په خیال سره چې امریکا نن سبا په دنیا کې د ټولو نه لوی قرضدار ملک ته شکر دی هغه امریکا اوس هغه امریکا نه ده پاتې شوې دا د سره چې کوم سورسز دي دا کم څه ورسره دي دی له زما عربیان چې کوم دی نو هغه د سونا او پیسه د په بینک کې دي سود تینالي او هغه د عربو پیسه او سونا چې د په بینک کې پرته ده هغه په ټوله دنیا باندې هغه په سود باندې هغه ورکول کېده عرب به مخیر را بیدار بشي پوی به ورپکې راشي د قیامته پورې به هغه د شوګو خلک نه وي امریکا د دې ساخته که تاسو وګورئ که نه نو دا د کریمینل خلکو یو جزیره وه دا د کریمینل خلکو یو جزیره وه هغه کریمینل خلکو سوچ اوس هم حق دی کم چې وړاندې دنیا د کولمبس نه وړاندې د بیمونتو نه وړاندې و اوس هم هغه سوچ دی او بیا هم هغه سوچ دی اوس ما چې څنګه ویل چې علم څونه زیاتېږي د جنگ د لارې به خلک مسلې نه بلکې د افهام و تفهیم او د ټیبل ټاکس په ذریعه باندې به خلک مسلې حل کوي او ډېر زیات سبقونه امریکایانو ته هم ملاو شو په ویتنام کې په کیوبا کې په نورو ملکونو کې په دغه شانتي په افغانستان کې ورته یو شی ملاو شو اوس امریکایان ولس چې کوم دی نو هغه هم د قیامته پورې دغه بادارانو سره لاس نه اوچتوي انشاءالله او دلته پاکستان خو هر وخت د جنګ یو کاړه ده که څوک نوې بمونه یو څه بل څه کوي نو به دلته دې تجربه کوي که څوک د مذهب په نوم باندې څه ناشنا کیل کوي نو بس هم دلته دې راوړي خو دلته مو بیداری څه نه څه پیدا شوی دی ځکه چې پرون ما کومه خبره به په غوږ کې ملګري اتا ته کوله نن د لاهور په مال روډ باندې هغه خبره کلاو کېږي او ما چې به پرون ویل چې بیا نه دا کیسې را سره وکړلې نن ستا چیف اف سټاف 3 ورځې وړاندې ویل چې دا کیسې به موږ کولې نو زموږ خبرې خلکو ته اوس رښتیا به ښکاري چې او بی دا خوله خو وړه وه خو خبرې ټیک ده نو انشاءالله چې کوم نوی نسل دی هغې به د دې شي مقابلې ته ډېر ښه تیار پاتې شي. پاکستان حالات ښه به شي که نه نور هم خرابېدو ته روان دي؟ پاکستان حالات چې کوم دی نو دا د دوو مفاد پرستو د یوې طبقې په منځ کې دوه مفاد پرسته کسانو منځ کې جنگ روان دی دا حالات تر هغه وخته پورې نشي ښه کېدلی تر څو پورې چې ملا د جماعت او ستا چوکیدار د سرحدات پورې محدود کړی شوی نه دا حالات چې کوم دی د هغه وخته پورې نشي ښه کېدلی ځکه چې دا خاوره دا محنت کشو ده دا وطن په محنت کشو باندې آباد دی جمهوریت چې کوم دی دا د اکثریتي طبقې نوم دی نه خو دلته کې اکثریتي طبقې ته نمبر ورکول کېږي نه دلته کې محنت کشو ته چې کوم دی د خپلو وسایلو یا د خپل محنت صحیح معاوضه ورکول کېږي تر څو پورې چې دې دواړه دا طبقه په اقتدار کې نه راغلي پاکستان کې چې دا کم جنگ روان دی دا د دوه کسانو د مفاداتو دی او دې باندې د پاسه یو بل کس ناست دی د جرنیل په شکل کې دا دواړه په دې باندې نه دي نښتي چې بل ریډینګ هسپتال کې دا 300 بیمارانو لپاره یو ډاکټر والے دی دا دواړه په دې باندې نه دي نښتي
چې بای کم مزدور بچی د تعلیم نه محرومه دی د دغه پلار دا یونیورسټۍ کې محنت کړی او د یونیورسټي دیوالونه احساس کړي دي د ته تعلیم ولې نه ورکول کېږي د دوی جنگ په دې باندې نه دی چې په پاکستان کې 2.5 کروڑه ډیګري هولډر کسانو ولې بېروزګاره ګرځي د دې جنگ په دې باندې نه دی چې بای په عدالت کې د غریب او د مالدار کیس راشي نو مالدار د جج سره دننه په ویټینګ روم کورسۍ کې ناستي او غریب چې کوم دی د مازدیګره پورې د عدالت بار ناستي دا جنگ په دې باندې نه دی چې دلته د کرپشن ختم شي دلته د پولیسو نه رشوت ختم شي پټوارخانو د رشوت ختم شي دا جنگ په دې باندې دی چې یو فریق وایي چې صاحب زه ډېره ښه سورلي در کوم درته تا ماله مقرره که نه هغه خو 3 کاله تېر کړه عمران دا بل ورته وسوي دا کوم چې اقتدار کې دی چې بای ما موازمایه که نه عمران ورته وایي چې نه ګوره دا خو تا په منډو باندې به ما ټیک بوتللې دا هم د دغه یو بادار د خوشحالولو دپاره په اقتدار کې ځان له د برخه اخیستو جنگ دی د ولس د غریبو خلکو د پاکستاني د دې خاورې د دې جنگ سره هېڅ مفادات نشته دی نو دا جنگ به تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې بالادسته او زیر دسته طبقه دا یو قبر دی او 2 طبقې دي چې یو په قسم له ولي نه ډېره مننه خاموش ډېره صاحب. مننه یو جهان ډېره مننه. مننه ډېره مننه انقلابي رهنما د مزدور کسان پارټۍ مشر او د پاکستان د تاریخ پوره انسایکلوپیډیا دې سره زموږ خبرې ختمې نه دي دا زموږ د خبرو اترو لومبۍ سلسله وه دا سلسله دوامداره ده افضل خاموش صاحب له به بیا هم تکلیف ورکوو او په دې سیاست پته یې ګټورې خبرې زده کوو او دا نوې کل به خبرو چې ناامیدي لا نه ده پکار په دې خاوره کې داسې خلک شته په دې خاوره کې داسې سوچونه شته داسې فکرونه شته چې هغوی لا جمدي دي سټرګل کوي په مات ګوډ وجود باندې لګیا دي او چې کوم د عام ولس خبرې دي هغه حکمرانانو سره کوي او د حکمران ګریوان ته خپل لاس ورچولی دی هغه لاس اگر چې کمزور دی خو د حکمران په ګریوان باندې یو لاس پروت دی افضل خاموش صاحب سره به زموږ د خبرو اترو سلسله جاری وي یو جهان مننه